بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم پر انسورډ باندې کلیک کوم. په تیرو ویډیو کې ورته ګورئ لیاوټ موږ ټوله ختم کړئ. اوس راځم چې شته ریفرنس ته. په ریفرنس کې اول چې دی موږ دلته لیکلی دی وایي ټیبل آف کنټینټس. ټیبل آف کنټینټس چې دی د فهرست لپاره استعمالیږي. که تاسو لیدلي د کتاب په اول یا په اخر کې فهرست یې د لپاره شکل استعمالیږي. اوس نو د فهرست چې دی په تا پورې مربوط دی. که چیرې د صفحې په اخر کې ورکوي خو اخري صفحه پرېږده، کنټرول مین سنټر وه، بله صفحه راواخله، بلې صفحې شروع وکړه. او که ته وغواړې چې نه د صفحې په اخر کې ورکوم، نو کولی شي چې د صفحې په اخر کې شي ورکړې. زه اوس راځم ورته ګوره په دې ځای کې ورته لیکم چې پین دې چې ولیکئ راباسي، ورته ګوره دلته به کلیک وکړې، دلته لیول 1 کې واخله، لیول 2 لیول 3 هم درته وایم څه شو. بار راځم ورته ګوره دې ځای کې ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص باندې وکړئ انټر، کنټرول مین سنټر ووهه، دلته ورته لیکم چې پنسل دا هم په لیول 1 کې واخله چې واخیستې شو. د دې ځای ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس خلاص باندې وکړئ انټر مې کړئ. دلته ورته لیکم چې کار، کنټرول انټر ووهه شو، یو بله صفحه راواخله، دلته ورته لیکم چې کار چې ولیکه شو، دلته راسه ورته ګوره وینې په لیول 1 کې واخله، دې ځای کې څخه مساوي رینډ قوس خلاص او باندې کړه انټر یې کړه شو. کنټرول نیسم انټر وایم، زه وایم ما لیکنه چې ما کړې ټوله چې شي دلته یې راسي. په دې ځای کې فهرست ماته چې ښکاره شي. برابر راسي ورته ګوره دلته لیکلي وه ټیبل آف کنټینټس، پر دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ بار که پر دې باندې کلیک کړئ، که پر دې چې هر یو یې چې راسي کلیک پر وکړئ، ورته ګوره وینې دلته به چې شي درته راباسي. دا وینې کنټینټس یې لیکلی دی. وینې وایي پین چې دی په اولې صفحې کې دی، پنسل په دومې صفحې کې دی، کار په درېمې صفحې کې دی. څه چې په هر څو صفحو کې داخل کول چې درته راسي. که هر څو صفحې اخیستې هغه عموما چې کېږي درته استعمالیږي. او د هغه څخه وروسته دلته اپډیټ بیا داسې کار کوي. ګورئ که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې څخه دلته راځم کلیک ورکوم، کنټرول نیسم انټر وایم څه بلې صفحې ته رالم، زه په دې ځای کې ورته لیکم چې بوک چې ولیکئ څه دا هم په لیول 1 کې اخلم، دلته په لیول 1 کې واخیستې څه سره راځم ورته ګورم مساوي رینډ قوس خلاص باندې مې کړئ انټر مې کړئ څه. اوس که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې څخه دلته که راسي ورته ګورئ وینئ بوک نشته. دا داسې کار کوي. د اپډیټ د دې لپاره دی که چیرې ته یو کتاب جوړوې، دا کتاب چې دی په یوه ورځ نه جوړېږي، نه په 2 ورځې. ما نه په یوه ورځ کار پر وکړي 2-3 صفحې دې جوړې کړلې، هغه یې فهرست واخیستې. اوس دا بله ورځ چې راغلې 2-3 صفحې چې ته جوړې شو، نو اوس دغه به څنګه دلته راسي، هغه د بوک فهرست به دلته څنګه راسي، په څه طریقه به راسي. نو که ته وغواړې چې هغه د بوک فهرست چې ما وروسته استعمالي کړی دی هغه دلته راسي، برابر راسي ورته ګوره ته به کلیک پر وکړې، دا به انتخاب کړې، اپډیټ ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړې. چې کله کلیک وکړئ اوس دلته لیکلي وای اپډیټ پیج نمبر آنلاین، وای خالص د پیج نمبر دغه وینې دغه اپډیټ کا، او دلته به لیکلي وای اپډیټ انټری ټیبل. که پر دې باندې کلیک وکړئ اوکې چې اوکې دې کړ ته ګورئ وینې بوک هم چې شو درته اضافه شو. نو د اپډیټ د دې لپاره کار کوي. که یې چیرې وروسته کار کړي هغه هم راپورته کوي، نو پر هغه باندې عموما چې کېږي کار کېږي. دا عموما د چې لپاره دی، د اپډیټ لپاره دی. او دغه څخه وروسته لیول 1 لیول 2 لیول 3 هغه بیا داسې کار کوي. زه وایم یاره په بوک کې د نن مثلا بل شی دی چې هغه چې دی ګرامر دی څه راځم هغه چې کې اخلم، په لیول 2 کې اخلم. په ګرامر کې یو بل علامه دی چې هغه چې دی ټنس دی څه مثلا دا ټنس په پښتو کې اخلم، په لیول 3 کې اخلم څه. اوس نو که زه راسم ورته ګورم دې ځای کې څخه دلته پر دې باندې کلیک کوم، راځم دلته ورته ګوره اپډیټ، پر دې باندې کلیک کوم، اپډیټ انټری ټیبل ته راځم اوکې کوم چې اوکې مې کوي څه دا رالی. اوس پین چې دی په اولې صفحه کې دی، پنسل په دومې صفحه کې دی، کار په درېمې صفحه کې دی، بوک په څلورمې صفحه کې دی، ګرامر هم په څلورمې صفحه کې دی، ټنس هم په څلورمې صفحه کې دی. عموما هغه دواړه راښتوي چې دا هم په دې کې دی او دا هم په دې کې د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي څه دا کار کوي. او دغه څخه وروسته په دې خو هم خلاص اوس نو که دلته راسي ورته ګوره کلیک وکړئ، دا ورته ګوره زموږ سره مختلف فهرستونه دي، دا غواړي چې هر یو ته استعمالي. لاندې به یې لیکلي وینې وایي مور ټیبل آف کنټینټس فرام افیس ډاټ کام، ورته ګوره وینې دلته لیکلي وایي نو آنلاین کنټینټ انیبل. اوس که چیرې ستا سره انټرنیټ یې په انټرنیټ کې نور دا اکاونټ ګوره ډېر زونه چې کېږي درته راځي څه عموما دا کار کوي. هلته بیا لیکلي وینې وایي کسټم ټیبل آف کنټینټس داسې کار کوي. که ته غواړې چې یاره زه په دغه کې لاسوهنه کوم، نو بار راسي ورته ګوره دلته به کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ کسټوم ته به راسي، پر دې باندې به کلیک وکړئ دا به درته راسي. اوس دلته لیکلي وایي شور پیج نمبر، که چک ځینې اخوا ته کې اوکې کې چې کله دې اوکې کې یس یې ورته ګوره وینې پیج نمبر نشته، صفحې چې درلود هغه نشته. بېرته راځم کنټرول نیسم زیډ واپ شاته کوم، نو دغه چک چې دی د دې لپاره دی که چیرې چک ځینې اخوا ته کوي دغه نمبرونه به نه وي، که چک پر ولګوي رابسي. او دا بیا څه کار کوي وینې وایي رایټ آنلاین پیج نمبر، وایي دغه دې د دې سره چې ټچ شي. که زه راسم ورته ګوره دا چک ځینې اخوا ته کوم اوکې که یس یې که ورته ګوره وینې 1 2 3 ورته ګوره چې څو ورسره راغلم.
نو په هر رقم طریقه چې ته اولیه کولی چې راولي هغه به چې سي درته راوځي. عموما د دې دپاره چې استفاده کېږي دا دوه. او که پر دې باندې کلیک وکړي وایي دغه د لیکې وینې دا لیکې په څه طریقه دې وایي راځي، که په دې شکل کې غواړې په دې شکل کې راځي، که په دې شکل کې غواړې په هر شکل چې ته غواړې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه رقم چې کېږي درته استعمالېږي او درته راځي. اوس که زه راسم ورته ګورم وینې وایم چې په دې شکل کې غواړم اوکې که چې اوکې دي که سو اوکې که ورته ګورم وینې په دې شکل کې راځي. او که یې دا خوښ نه وي مثلا بل ډیزاین راخلې کولی چې بل ډیزاین راواخلې سو. او که ته وغواړې چې نه دا ګرسي کې زه عموما اړوم سو بل ډیزاین ته اړوم دا فارمټ سو نو بار بار راسي ورته ګور ته کلیک وکړو. اوس که پر دې باندې کلیک کوي که پر دې چې پر اریو باندې سو راځ دلته کلیک پر وکړه اوکې که چې اوکې دي که سو اوکې که دا داسې فارمټ رالی. او که د هغه فارمټ نه خوښ نور فارمټونه ورکړه راس ورته ګور وینې دې ځای څخه کلیک پر وکړم زه غواړم چې یاره یو داسې فارمټ ورکول سي یا راځم ورته ګور وینې دې ځای څخه کوم دغه دا فارمټ ورکول سي اوکې که چې اوکې دي که سو اوکې که دا مې فارمټ دی. دا مختلف ډیزاینونه دي. هر ډیزاین چې ته استعمالوي کولی چې استعمالي کړې هغه به درته راسي سو دا عموما دا کار کوي د دې لپاره چې استفاده کېږي سو. او دلته که کالمو کې غواړې ورته ګورې وینې دلته لیکلي شو لیول څو لیول کې غواړې 3 دي 4 دي 5 دي په هر څو لیول کې اخلي هغه عموما په هغه لیول کې درته راځي سو د دې لپاره چې استعمالېږي. که په یو لیول کې غواړې که په 2 کې غواړې که په 3 کې غواړې دلته عموما دا لیکنه تاته په هغه لیول کې درته راځي او درته استعمالېږي سو دا کار کوي. دا عموما ورته ګورې د لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي به. او دغه څخه وروسته راځم ورته ګورې دې ځای څخه دغه ته مثلا په خلاصو دا عموما د دې لپاره استعمالېږي. نو دا چې کار و دا ټیبل اف کنټینټس کار عموما د دې لپاره استعمالېږي او د دې لپاره کارول کېږي. او که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ته به لیکلي ریموو ټیبل اف کنټینټس پر دې باندې کلیک وکړې هغه به چې ختم به سي پر مخ باندې. او که لاندې لیکلي وینې وایي سیو سلیکشن ټو ټیبل اف کنټینټس ګالري وایي که ته وغواړې چې خپل په خوښه یو ټیبل اف کنټینټ جوړ کړې په دغه ګالري کې ثبت کړې هغه عموما چې کېږي درته ثبتېږي او درته راځي. نو دا عموما ورته ګورې دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. خپل په خوښه رقم ډیزاین ته غواړې کولی چې درته واخیستل سي. نو دا د ټیبل اف کنټینټس کار سو. راځم دغه څخه وروسته چې شته فوټ نوټ ته. فوټ نوټ زموږ سره یو فوټ نوټ دی بل اډ نوټ دی. د فوټ نوټ او د اډ نوټ مابینځ کې فرق شته. که زه چیرې راسم ورته ګورم دلته ورته لیکم چې مساوي رینډ قوس مې خلاص او بند مې کوي سو انټر یې کړم. و زه راځم ورته ګورم دا انتخابوم چې کله دې انتخاب کوي پر دې فوټ نوټ باندې کلیک وکړه. دا فوټ نوټ داسې کار کوي چې د دغه صفحې په اخر کې موږ ته یو دغه راښکاره کړه مثلا د صفحې په اخر کې فوټ نوټ راښکاره کوي چې د ده په اړه یې څه معلومات لیکل سوي لکه عایشه. اوس نو که زه راسم ورته ګورم دلته کلیک پر وکړم ورته ګورم وینې دلته موږ ته ورته ګورم معلومات راغلي سو چې هر شی ته لیکې کولی چې دې ځای څخه ولیکل سي. او که زه راسم ورته ګورم وینې دلته ورته ګورم یو راغلی دی که هلته ورسې ورته ګورم هلته به هم یو لیکلی چې کوم یو دی دغه دی وینې. او که زه راسم ورته ګورم دا انتخاب کړم پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورم وینې د ده په نور معلومات موږ چې راغلی. او که راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه زه پر دې باندې کلیک کوم چې کله مې کلیک پر وکړم سو د دې پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورم د نور معلومات راغله. نو زه ورته ګورم یو دی 2 دی 3 دی که راسې ورته ګورم وینې دې ځای څخه دلته ورته ګورم دا څه دی یو دی دا څو دی 2 دی او دا 3 دی. چې دلته راسې ورته ګورم ته یو وینې ته به خپله وایي چې پوه سې چې یار د دې اشیاء چیرې ده لاندې په اخر کې ده. نو عموما ورته ګوره لاندې په چې درته راځي سم په خلاص و. او اډ نوټ بیا د لې نږدې که زه راسم ورته ګورم وینې دا انتخاب کړم چې کله انتخاب کړې پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګورم وینې دې ځای څخه کولی چې دلته چې استعمال یې کړي سو ورته ګورم وینې د لې نږدې ده سو لرې نه ده. اوس ورته ګوره دلته آی ورته ګورم رومي عدد استعمال شوی دی دلته هم یو رومي عدد استعمال شوی دی. او که زه راسم ورته ګورم دا انتخاب کړم پر دې باندې کلیک کوم ورته ګورم وینې دا عموما د دې لپاره موږ کولی چې استفاده کړي او درته رابسي. نو دا عموما ورته ګورم د فوټ نوټ د اډ نوټ کار دی موږ کولی چې ورته ګورم دې لپاره دا چې استفاده یې کوو درته رابسي ورته ګورم وینې دلته کولی چې استفاده یې کړي مثلا اشیا ده د دې په اړه لیکې که د هغه په اړه لیکې د هر یو په اړه لیکې کولی چې راکړي. صرف فوټ نوټ چې دی صفحې په اخر کې موږ ته اشاره راکوي اډ نوټ چې دی د لې نږدې ورسره راکوي سو عموما ورته ګورم دا دې لپاره چې استفاده کېږي سو. او د هغه څخه وروسته نیکسټ فوټ نوټ دی. اوس ورته ګوره دا یو دی دغه ورته ګوره 2 دی دغه 3 دی. اوس که زه راسم ورته ګوره دلته زموږ سره یو نیکسټ فوټ نوټ دی بل پرویس فوټ نوټ دی نیکسټ اډ نوټ دی پرویس اډ نوټ دی. نیکسټ فوټ نوټ داسې کار کوي چې مختب وکړه. اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګورم وینې دلته رالمه. او که زه راسم ورته ګورم وینې دې ځای څخه په دې باندې کلیک وکړم ورته ګورم وینې دلته رالم. که شاتګ کوې برته راسه ورته ګورم پرویس باندې کلیک وکړه ورته ګورم وینې دا هم دلته رالمه. او که راسې ورته ګورم دې ځای څخه په دې باندې کلیک وکړې ورته ګورم وینې دې ته رالم. او نیکسټ اډ نوټ اوس ورته ګورم دلته زه ولاړ یم وینې پر دغه دا اډ نوټ سو دلته ولاړ یم. زه راځم ورته ګورم وینې دې ځای څخه نیکسټ اډ نوټ پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورم وینې دې ته رالم. او که زه راسم ورته ګورم دې ځای څخه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګورم وینې دې ته رالم. که برته شاتګ کوې پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګورم وینې دې ته شاتګ کوي که ورته ګورم وینې مخته کوي مخته کېږي او که شاتګ کوي چې شاتګ کېږي. عموما د دې لپاره چې استفاده کېږي او درته راځي بس سو.
او دلته بیا لیکلي شو نوټس. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم زموږ سره یو چې لیکلي وای ویو فوټ نوټ ایریا، بل لیکلي ویو ایډ نوټ ایریا. ویو فوټ نوټ ایریا داسې کار کوي که پر دې باندې ودرېږي اوکې کې ورته ګوره اخر ته وربیایي دلته دې راولي صحیح شو. او که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه پر دې باندې کلیک کوم، چې کله یې کلیک پر وکړه صحیح شو ویو ایډ نوټ ایریا ته راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه اوکې که چې اوکې کې ورته ګوره وینئ سرچ یې راغلی دلته راغلی چې هر ورته ورځې هغه ته ورځي هغه ته ورتلی سي او که دې ته ورځي دې ته ورتلی سي دا ستا په خوښه چې هر ورته ورځي ورته ګوره کولی چې ورسي هغه به درته راسي. نو دا چې کار و دا د فوټ کار و صحیح شو. موږ کولی شو چې ایډ نوټ فوټ نوټ د دې دپاره چې کو استفاده یې کوو درته رابسي. او که راسي د ده په کونج کې ورته ګوره یو کشنک چک دی که پر دې چک باندې کلیک وکړې دا سبب درته خلاص سي. اوس ورته ګوره وایي ته پر کوم ولاړ یې، زه راځم ورته ګوره وینئ دا کینسلوم چې کله مې کینسل کړئ راځم ورته ګوره چیرې ولاړ یم دلته پر دې ځای کې باندې ولاړ یم. که راسي ورته ګوره وینئ پر دغه علامې باندې کلیک وکړې دا به درته راسي ورته ګوره وینئ چیرې ولاړ یم پر ایډ نوټ ولاړ یم صحیح شو. نو که زه چیرې راسم پر دې باندې کلیک وکړم دلته لیکلي وینئ وایي end of section وایي د سیکشن په اخر کې راښکاره کړه او دلته به لیکلي end of document د ډاکومنټ په اخر کې راښکاره کړه. نو که زه راسم دا کلیک پر وکړم اپلای کړم چې کله دې اپلای کړ ورته ګوره وینئ د سیکشن په اخر کې د ډاکومنټ په اخر کې مثلا دا لیکنه عموما موږ چې به راښکاره کوي. او که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره پر کوم باندې درېږم مثلا دلته راځم پر دې باندې درېږم صحیح شو دلته درېږم که راسي ورته ګوره وینئ دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره اوس بیا دا کار شروع کړه وینئ بوټم اف پیج یا بوټم اف ټکس د لیکنې په اخر کې یا د صفحې په اخر کې عموما ورته ګوره دا موږ چې کېږي راښکاره کېږي او دا ورته ګوره هلته چې کېږي استعمالېږي. او دا کنورټ بیا داسې کار کوي چې سرګاډی کړه مثلا زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم ودی څه درته وایي کنورټ آل فوټ نوټس ټو ایډ نوټ وایي ټول فوټ نوټ ګډ کړه په چا باندې په ایډ نوټ. او دلته بیا لیکلي وایي کنورټس آل ایډ نوټ ټو فوټ نوټ وایي ټول ایډ نوټ واخله په چا یې ګډ کړه په فوټ نوټ یې ګډ کړه. او دلته بیا لیکلي سپیډ فوټ نوټ دا سپیډ دا دې ټول کېږي چې مثلا داسې مه کوئ چې یو په بل کې سره کېږي که مدغم یې کړه. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ که پر دې باندې کلیک وکړې دغه اخر ده لوړ ته ځي د لوړ ده اخر ته راځي وینئ. اوس ورته ګوره دا 1 2 3 دی دا فوټ نوټ دی دا د ایډ نوټ ځای ته ځي هغه بل چې دی د فوټ نوټ ځای ته راځي. اوس که زه راسم دلته کلیک پر وکړم اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره وینئ دا دی سوري غلط شولم هغه سویپ کار و صحیح شو دا داسې کار کوي صحیح شو. اوس که زه راسم ورته ګوره وینئ دلته زه درېږم پر دې باندې که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای څخه زه پر دغه باندې کلیک کوم چې کله ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړه کنورټ ته راځم پر دې باندې کلیک کوم بس راځم ورته ګوره پر دې باندې سر کنورټ یې کړ ګډوډ یې کړ که زه راسم ورته ګوره دا کینسل کړم نو ورته ګوره ټوله چې شوه دلته راغله صحیح شو. او که زه راسم ورته ګوره وینئ دا خو ورته ګوره وینئ اوس که ورته ګورئ دلته تېز نه کې متوجه شئ که چیرې پر اول باندې کلیک وکړې ټول فوټ نوټ د ایډ نوټ سره ګډېږي که پر دوم باندې کلیک وکړې ټول ایډ نوټ د فوټ نوټ سره ګډېږي خو که پر دې باندې کلیک وکړې اوکې کې هغه د فوټ نوټ به ایډ نوټ ته راوړي ایډ نوټ فوټ نوټ ته راوړي یو د بل ورته ګوره سره تخشي کوي تغیروي یو د یو پر ځای باندې راوړي بل د بل پر ځای باندې راوړي. نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي صحیح شو. او د هغه څخه وروسته اوس ورته ګوره دلته 1 2 3 دی وینئ که ته وغواړې چې هر دا 2 3 زره غواړم زه رومي عدد غواړم یا یو ای بي سي غواړم. اوس خو ای بي سي د رومي عدد دی ته غواړې چې هر ای بي سي غواړم یا بیا غواړم یا بل شی غواړم نو بار راسي زه غواړم چې هر ای بي سي دې راسي دلته کلیک وکړه اپلای کړه چې کله دې اپلای کړ ورته ګوره وینئ ای بي سي راغله. او که ته وغواړې چې نه ای بي سي نه غواړم زه بل شی غواړم راځم ورته ګوره دلته کلیک وکړم دلته پر نام چې یو شی غواړې الف ب غواړې ای بي سي غواړې هغه چې کېږي عموما درته راځي او دلته استعمالېږي صحیح شو. او که چیرې ته وغواړې چې دلته زه یو سمبول غواړم یو علامه دې راسي صحیح شو مثلا دلته ولاړ یو علامه دې راسي نو بیا به راسي ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړئ دلته به راسي ورته ګوره پر دې سمبول باندې کلیک وکړې زه کوم سمبول غواړم دا سمبول غواړم اوکې که چې اوکې دي که ورته ګوره دا سمبول راغلی نو عموما ورته ګوره دلته چې انسرټ دي که صحیح شو دلته په سمبول کې چې درته اضافه وشي. او که راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې باره ورته ګوره دا دی نو چې هر شی ورته ګوره ته غواړې دلته ورته ګوره سمبول یې کولی چې راسي هغه به درته استعمال شي. او د هغه څخه وروسته دا چې دلته لیکلي سټارټ ایټ وایي د سټارټ یې که د کوم څخه یې سټارټ یې ورته ګوره دلته ای ده زه هم ای دې نه یي یاره د چې شروع سي د ډي څخه شروع سي اپلای کړه چې کله دې اپلای کړ ورته ګوره وینئ د کوم څخه شروع سو د ډي څخه شروع سو پر هر ومن چې کله کلیک وکړي عموما د هغه دپاره استعمالېږي. او دا بیا د کالم کار دی صحیح سو رایټ ټو لیفټ دی رایټ سیکشن کې اړی لیفټ سیکشن کې اړی صحیح سو عموما لګې د خوا یو خوا تو بل خوا چې کېږي درته راځي. نو دا چې کار و دا د فوټ نوټ و د ایډ نوټ کار و موږ کولی شو چې په دې صورت باندې فوټ نوټ ایډ نوټ استعمال کړو او درته رابسي سو دا کار کوي صحیح سو. نو دا د شی دپاره موږ کولی چې اشیا چې کو استعمال یې کړو درته انتخاب بسي دا راغلی. د هغه څخه وروسته راځم چې شته دلته لیکلي سیټیشن اینډ بیبلیوګرافي. سیټیشن اینډ بیبلیوګرافي څه کار کوي
اوس که تو غواړې چې یاره ما یو کتاب لیکلی دی، زه غواړم چې د دې کتاب مصنف معلوم کړم، په کوم کال کې راوتلی دی، د کال وخت، دا ټوله مثلا ځان ته چیش کوم معلوم یې کړم. دا د چیش کار و؟ د فوټ نوټ د اډ نوټ کار دی. بارون که زه راسم ورته ګورم مینه دلته کلیک ورکوم، چې کله کلیک وکړې دلته لیکلي وای اډ ا نیو سورس، پر دې باندې کلیک کوم، چې کله کلیک وکړې دا راغلی. اوس دلته یې بوک لیکلی دی، دلته لیکلي اتر، وای اتر یې څوک دی؟ زه وایم یاره د دې اتر څوک دی؟ مثلا خان دی، یو نوم وله ورکړه. او که راسې ورته ګوره دلته پر ایډیټ باندې کلیک وکړې سیسو، او که راسې په دا باندې کلیک وکړې، مثلا دلته زه راځم ورته ګوره دا چی کوم ځینې ختموم یې، چې ختم یې کړئ. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم، چې کله کلیک وکړې دلته ورته ګوره لاست نیم دی، فرست نیم دی، میډل نیم، دلته که دلته لیکل کېږي او که هلته کلیک پر وکړې هلته لیکل کېږي، مشکل نه لري. اوس نو زه وایم یاره څوک دی؟ خان دی. اوس دلته لیکلي وینه او کرپټ اتر سیسو، دا بیا داسې کار کوي که تو غواړې چې یاره دغه کتاب ما جوړ کړی دی، دا مصرف چا پر غاړه اخیستی دی. که چیرې یوازې خان پر غاړه اخیستی و نو چک مه پر لګوه، او که تو غواړې چې یاره یو بل نفر هم مالي کومک ورسره کړی دی نو راوسې ورته ګوره دلته چک پر ولګې، ورته ګوره مینې خان دلته راغلی. که باره هلته په چاپ کې معلومېږي چې یاره کومک یو چا ورسره کړی دی، معنا مالي لګښت کې یو چا کومک ورسره کړی دی سیسو، نو مې ورته ګوره دلته چی شو درته راغلی. او که زه راسم ورته ګوره زه وایم یاره مالي لګښت کې چا کومک نه ورسره کړی، نو چک ځینې اخواته کوم، ورته ګوره عموما ورته ګوره دا چی شو دلته دی راغلی. راځم ووایم د دې کتاب عنوان څه شی دی. زه راځم دلته ورته لیکم چې مای بوک، دا مې ورکړئ په کوم کال کې راوتلی دی. زه وایم په 1403 د لسمې پر څو باندې، مثلا پر 28 باندې سیسو یو دغه وله ورکړه. سیټي په کوم میاشت کې دی، دلته ورته لیکم چې هلمند، په هلمند کې دی. د چا په نامه دی؟ جان سیسو، دا دی. دا پبلیشر یې بیا جان دی، پبلیشر بیا هغه راټولونکي ته وایي سیسو، دا چیش دی؟ دا جان دی. اوس نو دلته لیکل دی وای شو آل بیبلیوګرافي فیلډ. اوس که تو غواړې چې یاره دا لږ دی، زه غواړم چې نورم انتخاب کړم، نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړه. چې کله کلیک وکړې دلته ورته ګوره وینې څو صفحې دي، څو ایډیټر یې څوک دی، ویلیوم یې څوک دی، دا عموما ورته ګوره دلته د دا ځای څخه ورته ګوره نور دې کولی چې اضافه یې کړي، هغه به درته راسي. او که نه غواړې راسي چک ځینې هخواته کړي چې هخواته کړي، عموما دا به چیسي درته راوسي، نور چی کېږي نه راځي. باره زه راځم اوکې کوم یې، چې کله دې اوکې کړئ سیسو، دا اوس په دې ځای کې زموږ سره دوه شیان استعمال شوله، یو اتر مصنف دی او بل چیش دی کال دی، بل یو نه دی استعمالي شوی. نو اوس که تو غواړې چې یاره زه ټول استعمالوم چې ټوله دې راسي، نو دلته لیکلي وینې وایي پیبلیګرافي، پر دې باندې کلیک وکړه. باره که دلته راځي، که دلته راځي، دا د دې یو رقم ډیزاین دی، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره ټول به درته راسي. په بله کې خان دی په 1402 باندې لیکلی دی، که درې دی 1402 کې ورته ګوره وینې دا پلانکی پلانکی، ورته ګوره ټوله دلته تر جانه پورې چې شوی دی استعمالي شوی دی. نو دا چیش کار و؟ دا د پیبلیګرافي کار و. او که چیرې سټایل ورکوې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړه، ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې د سټایل ورکول کېږي، که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره د سټایل ورکول کېږي، که دا ورته ګوره وینې مختلف سټایلونه دي، هر سټایل چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي. خپل په خوښه ورته ګوره هغه سټایل چې کړي انتخابېږي او درته راسي. دا چیش کار و؟ دا د سټایل کار و. او د هغه څخه وروسته مینج سورس. مینج سورس بیا داسې کار کوي، دا اصل کې چاپخانو دپاره استعمالېږي مینج سورس. اوس ورته ګوره دا د مصنف نوم ما ولیکئ، اماده مې کړئ. زه راځم ورته ګوره دا ځان سره ثبتوم په مینج سورس کې، کاپي کوم یې دې خواته ورته ګوره مینې کاپي شوی دی، که کاپي شو که ډیلیټ یې ورته ګوره دلته چیش کې ډیلیټېږي. دا نه چې کاپي شو، د دې فایده څه شي؟ د دې فایده دغه ده. اوس ورته ګوره دغه نفر راغلی، زر 2000 کتاب یې ویوړه، چې ویوړه بیا یو میاشت باندې بیا ټلیفون راته وکړي، یا یو کال باندې بیا ټلیفون راته وکړي چې هغه کتابونه ختم شوله، زر نور راواستوه. نو اوس د ده نوم شیان خدای لیکلي دي برته، خو نو ته څه کوه برته لیکمه ټوله د ډېټا در سره ده، بس ته زر کتابونه ورته پرنټ کړه، بس خلاصه خبره. او که دی چیرې درته ووایي چې یاره نه کې ایډیټ پکښې وکړه سیسو، معنا د کال یې تغیر کړه، پبلیشر تغیر کړه، پلانکی پلانکی تغیر کړه، نو بیا به راسې ورته ګرې ایډیټ ته پر دې باندې به کلیک وکړې، وایي یاره کال یې د خیر کړه، کم کال وله ورکړه؟ 3 ورکړه. او راځم ورته ګوره دغه پبلیشر یې مخکې جان و، د دې پله بیا د چا نوم وله ورکړه؟ د علي نوم ورکړه سیسو. او کومک یو چا راسره کړی دې پله، په دې پله کې یو چا مالي کومک راسره وکړي، باره یې اوکې کړه سیسو. چې کله دې اوکې کړئ یس یې کړئ، چې یس یې کړئ دا راغلی درته. او نیو کې نه به یې اخیستل کېږي برته د سره. نو چې کله دې ورته ګوره ایډیټ وکړئ، زه راځم د چی کوم کلوزوم یې، چې کلوز مې کړئ، زه راځم ورته ګوره برته پبلیګرافي ته پر دې باندې کلیک کوم، پر دې باندې کلیک کوم، ورته ګوره راغلی که وینې خان دی، هغه 2 دي، دا څو دي؟ 3 دي. دا علي دی، هغه جان دی، دا څوک دی؟ علي دی. ورته ګوره برته تغیرات پکښې راځي چې پلانکی پلانکی پلانکی، ورته ګوره ټول چې څو درته انتخاب شول. نو د دې دپاره موږ کولی چې د چی شي رایولو، او د دې دپاره موږ کولی چې استعمال یې کړو درته راوستي سو، دا کولی شي. نو دا څه کار و؟ دا د پبلیګرافي فیلډ و. موږ کولی شي ورته ګوره وینې سټیشن اینډ پبلیګرافي فیلډ ورته ګورئ، دې دپاره چې کېږي استعمالېږي او درته راځي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. په راتلونکي درس به انشاءالله خدای کول بیا به د دې خوا څخه دغه درې ووایي چې دا درې څه کار کوي سیسو، دا کار کوي بس.